حضرت عباس نوم پیغمبر علیه السلام مبارک و فرمایلی زه تا ته یو تحفه درکم و خود یې راکړه، یو ګفټ درکم و خود یې راکړه، زه و تا ته یو خاص شی درکم خود یې راکړه یا رسول الله، خود یې راکړه. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل زه تا ته 10 خبرې درښیم یا درکوم. 10 خبرې. 10 خبرې څه معنا؟ 10 خبرې دا معنا چې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي یو داسې شی در وښیم چې الله پاک تا 10 ځایه معاف کړي، 10 ځایه ستا کومې ګناوې دي هغه الله در معاف کړي. ده وویل یا رسول الله خود یې راوښیه. خود پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل هغه دا دي الله پاک به ستا ګناوې معاف کړي، تېرې سوي او را روانې، پخوانۍ اولی ګناوي، آخري ګناوي، مخکې ګناوي، را روانې ګناوي، زړې ګناوي او نوې ګناوي، په قصد سره په خطا سره، کشنۍ ګناه، غټه ګناه، پټه ګناه، ښکاره ګناه، دا به ټولې الله در معاف کړي. الله څنګه خبره سو. 10 خبرې تېره سوې ګناه، را روانه ګناه، نوې ګناه، زړه ګناه، ښکاره ګناه، پټه ګناه، لویه ګناه، کشنۍ ګناه، دغسې مطلب پخوانۍ ګناه یا را روانه ګناه، دا ټول الله در معافوي. ولو یا رسول الله خود یې راوښیه. خود د الله رسول ورته وفرمیل صلات تسبیح. صلات تسبیح سړی وکړي ورته ویل یې هره ورځ یې کوه، که هره ورځ نه په هفته کې کوه، که هفته کې نه په میاشت کې کوه، که په میاشت کې نه په کال کې کوه، که په کال کې نه په ژوند کې یو وار خامخا وکړه. دا صحیح حدیث دی، دا عجبه خبره ده. دا چې کوم څوک د دین او د اسلام څخه لري هغه د الله رب العزت پر فضل د الله فرمای انا غفور الرحیم، زه غفور الرحیم ذات پر دې هم شک کوي. نو څنګه کوي؟ نو د دې دا معنا څه موږ به ګناوي کوو، د دې دا معنا څه موږ به ګناوي کوو، بیا به صلات تسبیح پسې وکړو الله به موږ معاف کړي. یا نو که تا ګناه وکړه صلات تسبیح نو بیا خدای نه کړي د نصیب څه چم کوي. که تا ګناه وکړه او بیا تا صلات تسبیح وکړه الله نه قبول بیا څه چم کوي. پر الله به شرطونه نه ایږدي. سیده الله او رسول چې څه وایي پر هغه لاره به ځې. حضرت نبي صاحب فرمایي وایي دا خبرې چې یو سړی واوري بیا وایي چې یاره بس هغه د فلانۍ لمونځ شته زه به هغه وکړمه، زه به اول ګناه وکړم بیا به هغه لمونځ چې وکړم الله به ما معاف کړي. وایي د دې دی مثال دی لکه یو سړی راولاړ سي، دا برنل نه دی، برنل چې موږ ته ګوتې وسوځل چې بیا موږ را ګوته واچو، وایي راولاړ سي پر اور باندې ګوته ونیسي، ګوته وسوځي. ولې دې وسوځله؟ ول برنال پروت بیا هغه پر اچو. ساري مخلاص به دې خبره باندې دا نوم دغسې بیوقوفه دی چې وایي یاره زه به ګناه وکړم بیا به هغه د فلانی شی صلات تسبیح سه زه به هغه وکړم. دا خو ته الله چیلنج یې، د الله ذات چیلنج یې. ګناه در څخه وسو بیا دا کار وکړه او ته راولاړېږې اول ګناه کوي بیا دا کار پسې کوې. د دې دی مثال دی که یو سړی راولاړ شي ډېر زار وخوري، زار. ولې دې وخوړل؟ ول دوا پرته د انجکشن پروت دی، ګولۍ پرتې دي، زه هغه پسې خورم بیا اثر نه کوي. دا رقم یو سړی کوي نیک یو نو دلته بیا ولیکئ نو هغه صلات تسبیح دی. صحیح سو صلات تسبیح. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کله یو سړی دا صلات تسبیح وکړي چې دومره ګناه یې کړي لکه د ریت ذرې الله یې ورمعافوي. دا ابن ماجه حدیث دی چې دومره ګناه یې کړي لکه د سمندر ځګ الله یې ورمعافوي. دا طبراني حدیث دی چې دومره ګناه یې کړي لکه د ستورو تعداد. څو ستوري دي؟ دا مصنف عبدالرزاق دا حدیث نقل کړی الله دا ګناه ورمعافوي. او که دونه ګناه کړی ولکه د دنیا ورځې الله کله د دنیا پیدا کړې ده الله ګناه ورمعافوي. دا مصنف عبدالرزاق را نقل کړی دی. وایي که دومره ګناه کړی ولکه دا په دنیا کې څو انسانان دي اوس اته عربه دي که اوه عربه انسانان دي او الله یې ورمعافوي. دا د ابو داود حدیث دی. پوه شوست په دې خبره باندې؟ نو څه رقم وکړو؟ د الله رسول فرمایي 4 رکعاته نفل نیت وکړه. شرط دا دی چې مکروه ټیم به نه وي، نه سهار لمر راخیږي یا سهار لمانځه بعد یا دغه رقم غرمه لمر زوال ټیم یا مازدیګر لمانځه بعد. صحیح سو دا لمانځه ټیم نه دی. نور هر وخت ستا زړه غواړي، هر وخت هېڅ شرطونه نشته. نه دا غواړي چې فلانی صورت په پکې وایي، نه دا غواړي چې فلانی صورت پکې وایي، نه دا پکې ستا چې یاره راسه زه په جومات کوم چې څنګه درته اسانه وه هغه رقم یې وکړه. هېڅ ګران کار نشته. نو راولاړ څه چم وکړه 4 رکعاته نفل نیت وکړه. اوس په خوله یو شی الله اکبر فرض دی، دا نورې خبرې نه دي فرض. ستا په زړه کې وایي چې زه صلات تسبیح کوم 4 رکعاته نفل الله اکبر سبحانک اللهم دې وویل، بیا خو نعوذ بالله و بسم الله والحمد لله وویل سوله
د هغه څخه ما بعد بیا به چې شو وایه چې کله سورت هم ویل سو ته رکوع له راځې 15 واره دا ووایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا بل حدیث کې ولا حول ولا قوه الا بالله وی وایه ښه خبره ده کني مشکل نشته 15 واره ووایه په خوله مه وایه دا لاسونه دا ما ته چې لاسونه داسې نیول دا ګوتې داسې کوه کښې کاږه نو بیا ستاسو ورکېږي نه 15 واره چې تا دغه ویل ولاړې رکوع لره په رکوع کې سبحان ربي العظیم دی ووایي د هغه څه ما بعد 10 واره دا ووایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او دا امر سره ووایه ولا حول ولا قوه الا بالله چې دا دی ویل نو خو سره پورته سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بیا 10 واره ووایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله. بیا چې کله ولاړې سجدې لره سجده کې سبحان ربي الاعلى دی وویله بیا دغه څه ما بعد ووایه که دغه څه مخکې ووایه مشکل نه دی په دې کې مشکل نشته بیا ووایه 10 واره چې بیا کله د سجدې سره پورته سولې الله اکبر کښېنه بیا 10 واره ووایه بیا چې کله دویمې سجدې لره ولاړې بیا 10 واره ووایه صحیح سو بیا چې د دویمې سجدې سره پورته سوې ډایرکټ ولاړېږه مه کښېنه بیا 10 واره ووایه دا یې 15 واره دا یې 15 واره دا رقم نو په هر رکعت کې ووایه. او بیا په دې کې دا خبره ده چې که چیرې یو سړی داسې وکړي یو بله طریقه هم دا شته چې نیت یې وتړی سبحانک اللهم یې وویله د هغه څخه ما بعد دی راولاړ 15 واره دغه سبحان الله والحمد لله والله اکبر ولا اله الا الله 15 واره ووایي چې وویل بیا چې کله رکوع له راځي بیا دې 10 واره ووایي صحیح سو نو خو ګوره دلته 10 واره زیاتې سو په ولاړې کې وسو بیا چې هغه دویمه سجده تا وکړه په اول رکعت کې په دویم کې د هغه څخه ما بعد بیا مه وایه د هغه څه ما بعد نو ډایرکټ پر هغه دویمه سجده چې وکړه ولاړ سه نو خو ستا هغه په یوه رکعت کې دې پوره 15 پوره سو دا ټوټل په 4 رکعت کې 300 واره راځي صحیح سلو. بیا نو که چیرې پر تا سجده سا واوښتله پروا نه لري په سجده ساو کې دا شی نه ویل کېږي بیا که چیرې داسې وسولو چې ستاسو مطلب په رکوع کې هیر سو په رکوع کې تا ویل درسه هیر سو ولاړ سولې ولاړ سه پروا نه لري په دغه ولاړ کې خو تا 10 واره ویله 10 واره ووایه یا په سجده کې مطلب په رکوع کې درسه هیر سولو بیا ته ولاړ شه پر خپل ځای خو خپل شان ویل بیا د رکوع غیر ولاړ په سجده کې ووایه بیا چې ته څه وخت راولاړ شو مطلب د سجدې ستاره راپورته شوې تا خو به ویل ستا هیر سو ولاړې دویمه سجده په دویمه سجده کې ووایه پروا نه لري هیڅ مشکل په دې کې نشته هیڅ مشکل نشته هیڅ پریشانی نشته. نو دغه لمونځ چې سړی وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک بیخي ډېر ثوابونه بیان کړي دي بیخي ډېر انسان تصور هم نشي کولای. نو په دې وجه ودې ته چې شوي صلات تسبیح وایي دا پیغمبر علیه السلام مبارک خپل اکا ته او د اکا وزوی ته دا یو ډېره لویه تحفه یو ګفټ یو ډېره ناوله د دعا یو ډېر ناوله د لمونځ ورشوی دا یې نو بیا وما او تا ته راورشوی الله دې موږ ته رانصیب کړي دا زموږ ته ښځې ډېرې ښې دي هغه یې کوي موږ یې نه کوو صحیح ده ښځې کوي الله پاک دې دا هر چا څخه قبول کړي الله دې موږ ته توفیق راکړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي پر هغې دې الله پاک موږ ته ژوند را نصیب کړي الله پاک دې دا ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله پاک دې دا زموږ ویل اورېدل د خپلې رضا سبب وګرځوي الله پاک پر دې تور موږ ته مرګ را نصیب کړي چې موږ مرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله.